توفیق ورته نه میلاویږي. بس داسې دي چې دومره هغه قرآن تېر شوی دی لکه ما په خپلو سترګو داسې کسان لیدلي پوره قرآن یاد کړی او بیا اړولی هم دی څو پیرې او بیا په دنیا کې مصروفه شوي دي. ما په خپله یو کس پېژندو د پنجاب و، ما هغه یو ځای سبق ویلی قرآن، ما هغه یو ځای یاد کړه، بیا هغه دنیا طرف ته ورغی، ډېر لوی علمونه یې وکړو دنیوي او په غټه عهده باندې و. بهر ملکونو ته تللی و، د انګریزانو ملکونو ته سبق ووي. دا پنجابیان چې دوی دنیوي تعلیمونو کې ښه تکړه خلک دي. زمونږ پښتانه صرف دې خبرو ته ناست دي، دا دالخور دي او دا لنګماران دي او دا پنجابیان دي او پنجابي ته وګوره او د دې تورمخې زوی ته وګوره. زمونږ دا کیسې دي ټولې، او هغوی څه کوي؟ هغوی مخکې روان دي. که دیني علم وګورې د هغوی سره علما زمونږ نه زیات دي، خو لوی علما په هغوی کې تېر شوي، لوی علما، حق پرسته علما، لوی علما په هغوی کې تېر شوي. بلکې مکتبه زمونږ مکتبې چې ورته ورننوځي هغې کې به لازم د پنجاب او د اردو د علماو کتابونه پراته وي. داسې په څه دلالت کوي؟ په علم کې مخکې، دیني علم کې او بیا دنیوي علم کې ښه واضح زمونږ نه مخکې دي. نو هغه ملګری لاړ بیا بهر ملکونو کې او سبق یې وویل چې راغی بیا یې طریقه باندې زما نمبر را پیدا کړو، رابطه یې ما سره وکړه، یو ځای کېښود، هلته ملاقات کړو. ما زه در به شم، زه ورسره ملاو شوم، ډېر وخت بعد مونږ ملاو شو، خبرې اترې ګپ شپ روان. ما قرآن څنګه؟ ما ته وایي چې رښتیا درته ووایم چې د مدرسې نه تللی یم بیا ما مراجعه نه ده کړې. نو ما یې څنګه سره ته یاد دي؟ وایي د سورتونو هغه نومونه رانه مې یاد شوي دي. دی راته ښه صفا ووایي، وایي که ته رانه اوس دا ترتیب معلوم کړې که نه چې د قرآن کې دا سورتونه په کوم ترتیب دي او د سورې فاتحې نه شروع که سورة الناس پورې راته ووایه، نو زه به پکې ګډوډ شم، ترتیبونو کې به ګډوډ کېږم. نو بیا ما ورته خبره شروع کړه، ما ته ما ته پته ته څه وایې؟ هوښیار و په دې خبره پوه، وایي ما ته پته لري چې ته څه ویل غواړې او مکه قیصه ده. هغوی بیا موږ په ګروونو کې ورننوتو او بهر ملکونو کې خو تا ته پته لري څه حالات دي، هر څه ویلاړو. تر دې چې هسې خبره مې کوله، تر دې چې د سورتونو نومونه په ترتیب سره د هغوی ما ته نه دي یاد. دا حقیقت دی. ډېر داسې قاریان به ویني چې یو پیر قرآن یاد کړی او څو پیرې اړولی او بیا په ورننوتی په دغه کې په ګناهونو کې هر څه